تاسو دا تپوس ډیر زیات کوي او زمانه مریضان هم دا تپوس ډیر زیات کوي چې زمونږ د ماشومانو بار ګرګلې کیږي کم ته چې مونږ ټانسل ویل شو او ډیر خلک ورته بلګې وایي څوک ورته څه نومونه اخلي نو د دې اپریشن کول کله ضروري دي زه تاسو ته په دې ویډیو کې دا وایم چې د دې اپریشن کول هله ضروري دي چې کله په دې ماشوم باندې دا غلې بار راځي او ستریږي او د دې سره په هغه باندې 102 103 فرنهایت تبه راځي د دې سره د هغه خوله کیلاو پاتې وي او کله چې وده وي هغه خراړ ډېر زیات کوي په دې غلو کې نهونه ډېر زیات جوړیږي او د دې سره ضروري خبره ده چې په تیر شوي کال کې پی د 2 پیرونه زیات د اټیک راغلی وي یا د دې سره په 2 کالو نورو تیر شوي کې پی 15 پیریډ د اټیک راغلی وي یا د دې سره په تیر شوي 3 کالو کې پی درې پیری د اټیک راغلی وي نو بیا ماشومانو ته د غلو اپریشن کول ضروری دي او اوس داسې کم بهترین وخت دی د ماشومانو چې په هغې دوران کې تاسو ورته د غلو اپریشن کوي او هغه بهتر وي نو که تاسو ته پته وي په کمنټ کې ووایئ او که تاسو ته پته نه وي نو زه به تاسو ته په شارټ ویډیو بله راوړم